السلام علیکم، زه یم فاطمه فراز او نن د باچا خان تلین دی او زه هغې ته د اندیش شمس القمر دا کلام چې دی هغه ورته غړی کوم. د باچا خان د کاروان غړی یم لار پیژنمه، زه خپل خواخوږي خپل دلبر او دلدار پیژنمه، مینه مې کړې ده رقیب او رهبار پیژنمه، ماته د چا د لارښودنې هیڅ حاجت نشته دی، د باچا خان د کاروان غړی یمه لار پیژنمه، زه هم لوټ شوي تاله شوي په دې ښار کې یمه، هر یو دلال د سیاست د بازار پیژنمه، ما د پلاستیک په رنګینو ګلونو مه تیر باسه، ما د پلاستیک په رنګینو ګلونو مه تیر باسه، زه خپل سپرلی خپله وږمه خپل ګلزار پیژنمه، هر یو ژوندی په پښتو هر یو دلته مړ په پښتون، زه د خپل کلي د اولس دا دیار پیژنمه، زه مبارک د سره ډولۍ شه د ارمان د مینې، زه د حالاتو سړه سترګه سینګار پیژنمه، ډېره سرداري غواړي د کام ګرځېده د پنجو په سر، ما کې شعور شته دی زه سر د دستار پیژنمه، لاس په نامه دی سره شغله د محبت کې ولاړ، لاس په نامه دی سره شغله د محبت کې ولاړ، په ازادۍ قربان خدای خدمتګار پیژنمه. ډېره مننه.